راځو افغانستان اوسنی وضعیت ته اصلي علتونه که مختصرا بیان کړي. کوم وضعیت؟ اقتصاد له نګاه نه ښیم. ښه اصلي علتونه څه دي، مخنیوی څنګه پکار دی؟ نو د افغان اقتصاد خو وخت سره جوړیږي. اقتصاد موږ غواړو چې زر جوړ شي، او چې زر جوړ شي نو هغه بیا اقتصادي پالیسیونه باید تغیر وخوري چې د نظام په مربوط کی، چې اقتصادي پالیسیونه تغیر وکړي بیا اقتصاد جوړیږي. زه یو مشکل لرم چې خلک اقتصاد او پیسې سره یو کوي. خلک اقتصاد ته پیسې وایي. اقتصاد او پیسو منځ کې فرق دی. پیسې یو په انګلیسي کې ته مینز اف ایکسچینج دی، یو ویلیو ده چې مو ته انتخاب کړی ده چې مو ته د باندې اقتصادي ترانزیکشن کوي شو، په خپل اقتصاد نه دی. یو ارزښت دی. یو ارزښت دی. زه ته مثال درکم که ته پیسې واخلي او ته لاړ شي نورستان غره کې کینې، پیسې ته هیڅ کوم ګټه نه رسوي، نه ډوډۍ ده نه اوبه ده، هیڅ هم نه دی. اقتصاد وی خدماتو ته او ارزیګانو ته، پروډکټ اینډ سرویسز. نو موږ باید چې کله خدمات وي او که دلته اوس خدمات نه وي نو پیسې بې معنا دي، که خدمات یو پیسې نه بیا خدمات بې معنا دي. خو په اصل کې اقتصاد چې دی پروډکټ او سرویس دی. که یو رستورانت دی ډوډۍ خوري، رستورانت شته دی، فعالیت لري، برق لري، ته کینې، ته پیسې ورکې، هغه یو غټ اقتصادي جال دی. نو موږ به څه شی وکړو چې همیشه دپاره دوه شیونه جوړ کړو، ارزش یا خدمات جوړ کړو او یا پروډکټس، یعنی یا سرویس جوړ کړو یا پروډکټس جوړ کړو. بعضې ملکونو انتخاب کړی پروډکټ، مثال درکړم جرمني پروډکټ دی، موټران د هغوی پروډکټس دي، انجینرینګ جرمنز، فولکس واګن دی، همچنان بی ام ډبلیو دی، مرسیډیز دی، آډي دی، ګولف دی. بیا یو کې خدمات انتخاب کړي دي. یو کې څه جوړوي، څوک ویلی شي هغه خدماتي ملک دی، هغه خدمات وړاندې کوي، اقتصادي، بانکداري، نور. نو اوس چاینا چې کله هم پروډکټ بیس شو، اوس غواړي خدمات شي. اوس پوښتنه وکړم د دنیا مالدارۍ ملکونو نه یو سنګاپور راځي، چې وړاندې کوي دنیا ته؟ هیڅ پروډکټس نه لري لیکن خدمات لري. سنګاپور. که زه ته اوس پوښتنه کوم دبای چې لري، دبای کوم پروډکټس خو لري که نه؟ ته چې په میډ ان دبای دی، هغوی خدمات لري. نو باید افغانستان انتخاب کړي چې یا پروډکټ سایټ ته شي یا خدماتو سایټ. موږ کیفیت د پروډکټ بیس ډېر لرو، ځکه خدمات کې ډېر بیا هغه دپاره یو ملک لکه افغانستان کې چې په خپل پښو درېږي، درې حالت کې ته باید ولاړ شي. یو حالت دا دی چې اوس موږ د هغه اولنیه حالت لرو چې کوم موږ خلک فقیر دي، 80% د فقر کچه لاندې ژوند کوي، دوی ته باید موږ ډوډۍ ورکړو، د دوی صحت غور وکړو. د دې حالت د وتلو نه موږ باید تعلیم مساحت کو خلکو ته، چې خلک تعلیم یافته شي، بیا هغوی دوه خدمات وړاندې کوي، یا پروډکټ جوړوي یا خدمات وړاندې کوي، یا فریلانسنګ طرف ته ځي، خلکو ته انجینري، بل ډاکټري خدمات ورکوي. بنګلادیش یو خدماتي هیواد دی. انډیا چې اوس اقتصاد ډېر قوي روان دی، بنګلادیش هم قوي روان، ځکه دوی دواړه پروډکټس هم لري، خدمات هم لري. نو که ته آنلاین خلک سره کار وکړې، یا دلته خو انجینر اوسې، یا دلته کمپنیګان شي، هغوی ته ولې اپل افغانستان ته نه چې موږ آیفونونه ریسمبل کړو، ځکه موږ کسان لرو چې کار کولی شي. اوس ولې چاینا نه انډیا ته روان، ځکه انډیا کسان لري. دا صرف دا نه دی چې امکان دی. نو موږ که چیرته د خدماتي ملک چې موږ یو ویلیو خلکو ته ورکو، موږ باید زموږ نفوس باید تعلیم یافته وي. هر یو ملک چې مالداره دی لکه سویزرلند شو، سویزرلند میډ ان سویس چې دی، چیز دی نور شی نشته دی که نه، خو لیکن هغوی خدمات لري، کسان لري چې کار کولی شي، یو ان ایجنسیانې هلته دي. نو موږ باید خپل قوه جوړه کړو، هغه دپاره تعلیم پکار دی. نو څونه چې زموږ کاري قوه زیاته وي، ښه پروډکټیو وي، نو دونه موږ اقتصاد قوي کېږي. هغه نه بعد موږ پیسې ګټو، هغه پیسې زموږ د مصرف نه زیاتېږي، دې دپاره موږ مالداره کېږو او د خپل کوالټي اف لایف جوړو. نو دا په هر بخش کې هم د نظام، هم د عوامو، هم تعلیمي نهادونو باید سره یو ځای کار وکړي چې دا لاس سره وړي. خبرونه خو داسې ښکاري زیات فوکس دی په تعلیم باندې دی، صحیح ده؟ خصوصا که یو ملک په پښو باندې درېږي. 100% فرض کړه د یو ځای مسؤلیت درته وسپارل شو، د یو مشخصې جغرافي مسؤلیت درته وسپارل شي، او هغه حالانکه هغه ځای یا هغه خلک چې اقتصاد له لحاظ، فرض کړه مثال افغانستان د اقتصاد لحاظه خراب وي، ځوانان بیکاره وي، نو اولین 3 کارونه به ستا څه وي چې در څو ځوانان هم په پښو درېږي، اقتصادي وضعیت هم جوړ شي، ملک نه خلک لاړ نه شي، نورو ملکونو خلک دلته راشي کار لپاره، هغه 3 کارونه به څه چې زیات فشار فوکس دې پې وي او زیات تاکید پې کوي او باید ترسره شي. جزاک الله خیره. که چېرته ماته څوک دا مسؤلیت راکړي یو څه وخت دپاره، یا مثلا مشوره وغواړي، زما مشوره به دا وي
چې اولین داخلي منابع باید وکتل شي. د نه مخکې چې موږ بیرون ته فکر وکړو داخل کې څه شی لرو، که هغه زراعت دی، که هغه مالداري ده، که هغه هر څه شی چې دي، هغه باید دفتن خلک زموږ د خپل کم خلک داخل کې چې دي هغوی ته په امکانات کې لاس کې ورکړي شي د نه دفتن ګټه واخلي. په دویم قدم کې چون اول قدم دفتن یو پالیسی د هغه ته جوړولی شي، دویم قدم کې به زه د هر طریقې باندې په څو سټرکچر باندې تعلیمي نهادونه قوي کم چې هم مکتب، هم پوهنتونونه، هم نور تخنیکي، تر څو پورې خلک تعلیم خوندان شي چې یو بارزشه نفوذ پاتې شي او هغوی وکولی شي بیا خپل ځان ته که څه بیخي ویدم شي هغوی خپل ځان ته خپل غور کوي تر څو تعلیم ولري په داخل د افغانستان کې. او دریم کې به دا وي چې هر ورځ به زه کښېنم چې دا کم کارونه څنګه روان دي دا کاغذ پراني به کم کړم. اکثر وخت په دې کې د خلکو ضایع کېږي. مثلا ته یو تاییدي ویسه بینک سټیټمنټ پکار دی، ښه بینک سټیټمنټ دا باید تایید شي. بینک سټیټمنټ د کوم بانک نه تاسو بینک سټیټمنټ واسه هغه بانک نه بیرته تاییدي به ضرورت دی. نه، موږ باید د بیوکراسي ختمه کړو. دغه د کاغذ پرانۍ په اړه اوس ته د کور لپاره اجازه راخلي چې زه کور جوړم چې ته پسې ګرځې 3 میاشتې به ګرځې، یعنی یو کس چې 12 نه فارغېږي د بدخشان نه هغه باید څو تکلیف تیر کړي. یعنی چې هر یو کار دی که هغه ځمکه کور نیول دي، شادنامې دي، موږ باید هر هفته کینو او اعلان وکړو چې دغه پروسیجر موږ ختم کړو، منظم ویوړو. د اماراتو کوم دولت چې دی هغوی د کال 10,000 پروسیجرونه له منځه وړي، هر کال کارونه اسانه کوي. ډرایوینګ لایسنس تبدیلی په امارات کې په 10 دقیقو کې ده، پاسپورت چاپول 10 دقیقې دي. هغوی موږ باید پالیسي ولرو چې څنګه یو کس یو کار په دن 10 دقیقو کې وکړي، دا زموږ ټارګټ وي. زه غواړم چې کور تبدیل کړم، څنګه کولی 10 دقیقو کې د لاس سره وړو. متوجه یې که نه؟ سیستم جوړ کړو. یعنی دې ټکنالوژي دنیا سره هم موږ په دې لار روان یو. دا خو ظلم دی. دا د انساني ارزش دا چې کوم کیفیت موږ لرو یا څومره قدرت موږ لرو د دې غلط استفادې سره ظلم دی. یو دی وویل چې اقتصادي بنسټونو باندې کار داخلي تعلیم دی او دریم د پروسیجر ختمول دي. دا ساغول اول طریقه کارونه. ماشاءالله.